او غم په غسل کې بیا 3 فرایض دي یاد ساته. غسل کې 3 فرایض دي. خوله کې اوبه اچول، پوزه کې اوبه اچول، او د سر د دې ویښت نه راواله تر د خپو د نوکه پورې ټول بدن وینځل. دا فرض دي. سنت پکې دا دي چې سړی ته مخکې څه چلو کې او دسو کې بیا په لور ځای ولاړ وي، بیا په لور ځای ولاړ وي، او بیا په پوزه کې او په خوله کې مبالغه کوي. غلغلې چې ورته تاسو وایي، نو دا غلغلې کول سنت دي، دا فرض نه دي. خو یو سړي د صرف د چارندام اسې اوبه په خولې کې واچولي، په پوزه کې واچولي، څنګه چې تاسو چارندام کې اچوئ، نو ګورئ غسل وشو. دا غرغره کول دا سنت دی. مبالغه کول چې دا پوزه کې پوزه ترخه شوه او غلغلې د غله غله جوړ کړي وي، نو دا څه شي دی؟ دا دغه دی، دا سنت دی. او که صرف خوله کې دی اوبه واچولي، پوزه کې دی دا اودس هسې واچولي، لکه دا حالت تاسو ته که چېرته په رمضان کې راغی، نو په رمضان کې دا نه چې په رمضان کې ګورې د ورځې غلغلې وکړي، بیا به د روژه خرابه شوي وي. نو صرف خوله کې اوبه واچوه، پوزه کې لکه اودس چارندام په شان اوبه واچوه او ټول بدن وینځل.